ښه راغلاست. اوس هم د طالبانو او افغان حکومت د بندیانو د خوشي کولو لړۍ په تړاو به د شمشاد خبریال حامد مایار راسره نوي جزئیات شریک کړي. مایار صاحب سلام، ستړی مشه، ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره مننه. سلام تاسو ته. سلام ډېره زیاته مننه. مایار صاحب، د طالبانو او افغان حکومت بندیانو د خوشي کولو لړۍ نوي جزئیات څه دي؟ لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، تېره ورځ د افغانستان د ارګ ویان د خبري کنفرانس درلود. د دوی د تازه جزئیاتو له مخې افغان حکومت د نن څخه پورې 1000 طالب بندیان خوشي کړي دي. تر دې ورځ وړاندې د امنیت شورا ویان بیا ویلي وو چې دوی 1000 بندیان خوشي کړي دي، خو طالبان د تمې خلاف یا د محاسبې خلاف چې باید 200 بندیان خوشي کړي وای، هغه نه دي خوشي کړي. نو له همدې امله دوی دغه پروسه ځنډوي او تر هغې چې طالبان د محاسبې له مخې یعنې د افغان حکومت یو بندي او د طالبانو 15 بندي چې د حکومت له اړخه 1000 بندیان کېږي او د طالبان له اړخه 200 بندیان کېږي چې باید خوشي شوی او نه دي خوشي شوي. تر اوسه د افغان حکومت له خوا نه څومره طالب بندیان خوشي شوي او د طالبانو له خوا نه د افغان حکومت څومره بندیان خوشي شوي؟ حکومت ادعا وکوله چې تر اوسه پورې طالبانو 200 بندیان نه دي خوشي کړي او د خپل اړخه یې ویلي چې 1000 طالب بندیان دوی خوشي کړي دي. طالبانو د حکومت له اړخه چې کوم بندیان خوشي کړي منلي دي چې 1000 کسان خوشي شوي دي، خو یوه نیوکه چې دوی پرې لري هغه د لیست مطابق نه ده. نور دوی مني چې دغه کسان د دوی جنګیالي دي یا دوی غړي دي، خو یوازې د لیست مطابق نه دي خوشي شوي. د طالبانو ویان بیا سهیل شاهین، همداراز ذبیح الله مجاهد د حکومت د دغه بدلون کې بیا ویل چې دوی شاوخوا 261 حکومتي بندیان چې ډېری سرتېري دي دوی خوشي کړي. مایار صاحب، باورونه څه دي؟ که پاتې زندانیان خوشي نه شي نو د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک به څه وي؟ شنونکي څه وایي په دې اړه؟ یو نظر چې اوس موجود ده د بین الافغاني خبرو د پای لپاره تر ټولو مهمه موضوع د بندیانو خلاصون ده. د بندیانو موضوع د امریکا د طالبانو ترمنځ کومه وکړه چې 2 میاشتې او 10 ورځې وړاندې په دوحه کې لاسلیک شوه. د دې یو مهم بند او صریح په دې کې ویل شوي دي چې 15000 بندیان به د 10 ورځو په موده کې کېږي او له هغې وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي. د دې تر څنګ طالبانو ته هم په دې کې ویل شوي 1000 بندیان به د حکومت څخه خوشي کړي چې په مجموع کې 6000 بندیان کېږي. نه یوازې 10 ورځې تېرې شولې، د دې تر څنګ 2 میاشتې نورې پر واوښتلې، خو تر اوسه پورې یوازې 1000 بندیان خوشي شوي. عام باور، عام تحلیل دا ده چې د بندیانو د خلاصون په مسله کې ستونزې شته دي او دغه پروسه تر اوسه ډېره په کرارۍ او پڅه روانه ده. نو اټکل دا نه کېږي چې بین الافغاني خبرې د 1000 پیل شي. هاخوا طالبانو بیا ویلي دي شرط یې ایښی ده تر څو چې د دوی 15000 بندیان د هغې له مخې خوشي نه شي او دوی ته ونه سپارل شي، تر هغې دوی چمتو نه دي چې بین الافغاني خبرې وکړي. مایار صاحب، اوس د حکومت له لوري نه افغان ځواکونو ته هم امر ورکړل شوی چې د دفاعي حالت نه تعرضي حالت غوره کړي او په دې وړاندې باندې طالبانو هم غبرګونونه ښودلي دي. نو شنونکي څه وایي؟ دا حالت به تر کومه دوام وکړي او نور څومره بحران ته هېواد بولی شي؟ د سولې پروسه او د بندیانو خلاصون بهیر زه څومره تعقیبوم، عام باور دا ده چې د دواړو اړخونو ترمنځ پوره بې باوري موجوده ده. امریکا په دې برخه کې اوس پښه ایستلې ده، یوازې د یوه نندارچي په توګه باندې ناسته او د دواړو اړخونو هغه خبرې او څرګندونې تعقیبوي. تحلیل دا ده، باور دا ده د خلکو د عامو خلکو د شنونکو دغه راز د سولې په برخه کې کوم فعال کسان یا فعال ادرسونه چې دي، دوی وایي د سولې په برخه کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یا د نږدېکت لپاره بې باوري شته او باید دغه بې باوري له منځه لاړه شي. د تېرې ورځې د بریدونو څپې په افغانستان کې وضعیت بدل کړو او هغه کوم وضعیت چې رامنځته شوی و، خلک یو څه هیلهمند وو، د جګړو ګراف هم کم و، دغه راز د حکومت د طالبانو د ملکیانو د تلفاتو ګراف هم راټیټ و. خو د تېرې ورځې 2 بریدونو په کابل او په ننګرهار کې دغه څپه بدله کړله او حکومت اړ شو چې د جګړې اعلان وکوي. که څه هم افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه په دفاعي حالت کې، په فعال دفاعي حالت کې، خو ولسمشر تېره ورځ
له دفاعي حالت څخه د وتلو امر ورته وکړ او د تهاجمي او تعرضي امر یې ورته وکړ. عام باور دا ده چې په دې برخه کې پوره بې باوري موجوده ده. دغه بې باوري سبب د دې شوي ده چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ په ځای دې چې وضعیت ښه شي، وضعیت نور هم منفي اړخ ته ځي او د همدې وضعیت دوام یا تعقیب ممکن په راتلونکي کې وضعیت نور هم کړکېچن کړي. نو د خلکو غوښتنه او د شنونکو دغه راز د سولې د ادرسونو غوښتنه هم دا ده چې باید په دې برخه کې انعطاف وشي، تفاهم وشي، کومې ستونزې چې شته باید هغه وڅېړل شي او له هغې وروسته باید په ډېر دقت او په فکر یو تصمیم ونیول شي. له تېرو ورځې را پر دې خوا کوم حالت چې رامنځته شوی ده د رئیس جمهور د خبرو یا د امر نه وروسته، نو خلک اندېښمن دي چې ممکن جګړې یو ځل بیا زور واخلي، شپني عملیات پیل کړي. دغه ورځ طالبانو چې په ښارونو کې عملیات نه کول یا په پلازمینه یا په نورو لویو ښارونو کې ممکن طالبان هم په دې برخه کې بیا لاس په کار شي او د تیر په څېر یو ځل بیا جګړه پیل شي چې له بده مرغه قربانیان به یې ټول افغان. مایار صاحب، ستاسو د خبرو په دوام د تېرې ورځې د بریدونو په تړاو باندې هم حکومت سخت غبرګون ښودلی او هم طالبانو، خو په دې منځ کې بیا امریکا ویلي دي چې باید د دې بریدونو لاملینو ته هم حکومت او هم طالبان په ګډه باندې سزا ورکړي او باید یو ځای محاکمه کړي. د امریکا دې غبرګون ته شنونکي څه وایي؟ دا د سولې په پروسه کې څه کیدی شي؟ د تېرې ورځې د بریدونو مسؤلیت طالبانو په ښکاره ویلي چې موږ نه ده کړې، اعلامیه هم خپره کړې ده او په دې برخه کې دوی ویلي دي چې دا د داعش کار ده او په حکومت باندې هم نیوکې کړې دي او دا معمول ده چې طالبانو حکومت په بل باندې په ورته بریدونو کې نیوکې لري یا حتی ادعاګانې هم لري. د تېرو دوو پیښو چې په کابل او ننګرهار کې رامنځته شوي دي او دواړه تقریبا تلفات ټول ملکیان دي، طالبانو هم دغه برید غندلی ده. خو په حکومت کې امنیت شورا او خپله ولسمشر په دغو بریدونو کې یو ډول طالبان ګران ګڼلي دي او مستقیم دا ویلي چې طالبان هم د ورته بریدونو تر شا دي. هغه امریکا بیا په دواړو باندې غږ کړی ده چې د دغه بریدونو عاملین باید مجازات شي او په ګډه باندې په دې برخه کې دوی ته لارښوونه شوې ده چې مخکې لاړ شي او تفاهم رامنځته شي او د ځپلو دپاره یو لاس راشي. داعش د ظاهرا ویل کېږي چې داعش د یوې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده چې په ننګرهار کې په جنازه باندې برید او د کابل د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د امریکا مداخلې ته شنونکي په کوم نظر ګوري؟ امریکا خو اوس د افغانستان د قضیې یو اړخ ده. د ټولو غوښتنه همدا ده چې باید یو منځګړی موجود وي تر څو دغه کوم تفاهمات، کومې ستونزې چې رامنځته کېږي دې ته حل لار وکتل شي. په امریکا باندې یوه نیوکه همدا ده چې امریکا اوس له جګړې کې ایستلې دي او یوازې د یوه نندارچي په توګه باندې عمل کوي او عملا د ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه نه اخلي. له تېرې ماښام را پر دې خوا چې دوی کومه اعلامیه خپره کړې ده په ټولنیزو شبکو کې د نظر خاوندان د امریکا په دغه نظر باندې نیوکه لري، خو البته دلته بیا دوه ادرسونه دي. ځینې چې حکومت پلوه دي هغه په د امریکا په دغه اعلامیه باندې منفي نظریات لري او تند نظریات لري چې دوی امریکا هم غواړي چې دغه وضعیت نور هم دوام پیدا کړي. خو بل طرف ته بیا ځینې نور ادرسونه چې تقریبا د حکومت سره سیاسي مخالفتونه لري په ټولنیزو شبکو کې د یو منځګړي حل لارې غوښتنه کړې ده چې باید د دغه قضیې عاملین معلوم شي او بالاخره که طالبان دغه برید نه کوي او نور کومې ډلې دي چې په دغو بریدونو کې لاس لري او عاملین یې ضرور او مهم دي چې وپېژندل شي تر څو وضعیت نور هم کړکېچن حالت ته لاړ نه شي او د کوم اوسنی وضعیت چې رامنځته شوی ده دا وضعیت کږې لارې ته لاړ نه شي. مایار صاحب، تاسو په خپلو تېرو خبرو کې وویل چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ بې باوري شتون لري. څه فکر کوئ چې دا بې باوري به څوک له منځه یوسي او د چا له خوا نه رامنځته شوې؟ د بې باورۍ نه هدف زما دا ده خپله موږ تاسو د دې تحلیل کولی شو یا په دې برخه کې ښکاره واضح ده چې حکومت د تېرې ورځې د بریدونو پړه په طالبانو باندې اچوي. خو طالبانو په خپله اعلامیه کې په صراحت ویلي دي چې دغه بریدونه
هغو داعشیانو کړي دي چې حکومت ته تسلیم شوي دي او د حکومت په میلمستونونو کې دا خبره هم کړې ده. نو له دې واضح ښکاري چې دوی په منځ کې کوم کسان چې فعالیت لري یا د سیمې استخبارات چې کوم کسان فعالیت لري دوی له صحنې ایستلي دي او دواړه لوري په یو بل تقابل ادعاګانې لري. د اوسني وضعیت د سمون دپاره عام باور هم ده چې باید هوکړه کومه هوکړه چې شوې ده د هوکړې د عمل لپاره دواړه لاس په کار شي او امریکا لکه څنګه چې ژمنه کړې وه چې د وضعیت څاري باید امریکا په دې برخه کې هغه خپل صداقت رښتینولي وښیي تر څو دغه پروسه په سمه توګه مخکې لاړه شي. خو د کرونا او ځینې نور وضعیت چې په افغانستان کې اوس حاکم ده داسې ښکاري چې امریکا له هوکړې د عمل په برخه کې او دغه راز دلته د شته ستونزو په برخه کې یو څه داسې حرکات کوي چې یو څه بې مسؤلیته ښکاري. عام نظر د شنونکو او د سولې په برخه کې کوم فعالین چې دي البته دا د دوی نظر. معیار صاحب تاسو وویل چې د امریکا د دې خپرې شوې اعلامیې په تړاو باندې منفي نظرونه موجود دي. دا منفي نظرونه څه پایلې درلودلی شي د سولې په پروسه کې؟ تر اوسه پورې دغه اعلامیه چې له تېرې ورځې راپر دېخوا خپره شوې په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې بېلابېل نظریات موجود دي او منفي او مثبت اړخونه دواړه. ځینې یو نظر دا ده چې باید په رښتینې توګه دغه کوم کسان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي او کومې ډلې فعالیت کوي دلته بریدونه کوي په نورو بریدونو کې لاس لري باید دا معلوم شي او د امریکا د خبرو په تایید باندې لکه څنګه چې دوی ویلي دي. خو ځینې نور کسان بیا د امریکا په دې خبرو باندې یو ډول توندې نیوکې لري او وایي چې د اوسني وضعیت اصلي لامل هم خپله امریکا ده. نو امریکا باید لاس په کار شي او د دغه اوسني وضعیت نه د افغانانو ایستل پکار دي چې په دې کې امریکا مهم رول لري او وضعیت دوی کابو کولی شي. غټې نیوکې همدغه دوه دي خو امریکا یوازې د یو منځلاري په توګه دغه پیشنهاد کړی ده او په عمل کې اوس پورې دوی هم څوک ګران نه دي بللي چې دغه بریدونه چا کړي دي او تر شا یې څوک. معیار صاحب له تېرو څو ورځو راهیسې په کومو ولایتونو کې د جګړې خبر ورکول کېږي؟ که د ولایتونو په تړاو راته یو څه معلومات راکړئ. له بله مرګه کوم راپورونه چې موږ لرو تر ټولو غټه په تېره یوه اونۍ کې غټه خونړۍ پېښه په لغمان کې وه چې هلته د افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ترمنځ هلته جګړه شوې او رسمي معلومات دا دي چې هلته لوړه مرګ ژوبله د حکومت هم تایید کړې ده. ځینو سرچینو ویلي دي چې شاوخوا 28 کسان وژل شوي دي او 9 تنه ژوندي ورک دي او ځینې ټپیان شوي هم دي. د څنګه د تجهیزاتو د له منځه وړو ادعا هم شوې ده او په سیمه کې کومې ویډیوګانې چې راوتلي دي معلومیږي چې هلته ځینې تجهیزات هم له منځه تللي دي. د دې ترڅنګ په لوګر، میدان وردګو، په بلخ کې چې هوایي برید و، کابل کې خو تېره ورځ برید و، په ګڼ شمېر ولایتونو کې د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ د مخامخ جګړو بریدونه او راپورونه شته چې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکول کېږي. د همدې اونۍ په پیل کې د وردګو په چک ولسوالۍ کې هم د حکومت او افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه خپاره شول چې هلته افغان امنیتي ځواکونو پوستي استکمالات کوي چې طالبان خلافات و چې د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې شاوخوا 20 طالبان وژل شوي دي. خو طالبان په دې برخه کې بیا ډېره زیاته مننه کور ودان چې خپرونه کې مو راسره ملتیا وکړه. اوس هم زه لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو د خبرونو دوام.